چې د دوی یو اندازه دا تشویش دلته 45 کاله تېر شوي دي 40 کاله تېر شوي دي طبیعي خبره ده یو اندازه تشویش به ورته یي که نه څوک هر کار کوي که مځکه لري پټۍ لري هغه ښه په امنیت ترسره کولی شي چې کوم نظام موږ غوښتونکی وکړ د کوم نظام دپاره چې بېحده شهیدان ورکول شول چې موږ وایو چې د روسانو په وخت کې تقریبا 1.5 میلیون یعنی 15 لکه کسان شهیدان ورکول شول که دا هم د پولیو د پټي جنګ نه و که په روسان هم ناباد وو په امریکایان هم ناباد وو په اروپایانو په انګریزانو هم ناباد وو دا مو ښه کار دی که ولې دا چې اوس هم زه نه ورځم بیا هم نه آبادوم په خپله هم کار نه کوم بل هم نه ورپرېږدم که نه دغه ځای کې فکر کوم چې سره اشتباه به یې کړم څومره چې هغه ضرورت دی فلحال دپاره د جنکو تعلیم به هم کېږي تر هر چا اسلام او مسلمانان تعلیم ته اول مرتبه ورکوي که نه موږ او ستاسو دین چې هغه 15 آیات اول نازل شوي دي اقرأ د تعلیم خو آزاد دی خو البته هغه طرز د تعلیم هغه کې به لږ وخت کېدی شي واخلي که نه اوس مثلا کوم چې ضرورت دی که نه د افغان مهاجرینو په اړه دغه غونډه رابلل شوې ده د دې موضوع په اړه کوم وضاحت او تفصیلات چې دي د دې لوی قونسلګرۍ قونسل صاحب جناب حافظ محب الله شاکر صاحب په وړاندې کوي د هغوی د رابللو نه مخکې د رسنیو د استازو او خبریالانو نه احترامانه هیله ده که دوی د جناب قونسل صاحب د بیان او د تفصیل نه وروسته کوم سوال او پوښتنه لري د دوی دا پوښتنې دی د همدې موضوع پورې محدودې وي او د دې نه اخواته دی دوی نه راګرځي د دوی نه احترامانه هیله کوو نو د دې دپاره چې نور د انتظار شیبې ستاسو ختمې شي زه په درنښت سره بلنه ورکوم د دې استازولۍ جنرال قونسل صاحب جناب حافظ محب الله شاکر صاحب ته چې هغې تشریف راوړي او خپل په دغه موضوع کې خپل اظهار د خیالات وکړو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عزتمند و حاضرین و مهاجرین او انصار افغانی ورونه علما مخور سپینږیري او د انصارو دلته ملګري دي لکه څنګه تاسو ته دا موضوع مشخص ولا چې دا موضوع دا اوس کوم یو شی منځته راغلی دی مهاجرین په رابطه باندې که نه په همدغه مسله کې دغه اوسنی محفل و مجلس منعقد شوی دی زه به تاسو ته یو مختصر جریان ستاسو سره شریک کړم د اختر په 2مه ورځ باندې زموږ سفر و افغانستان ته
افغانستان ته مو سفر وکړ، ولاړو په قندهار پورې. هلته چې ورسېدلو د امیرالمؤمنین صاحب سره ملاقات، چونکې په دې ورځ باندې لږ بیروبار و، کسان د تبریکۍ ته ډېر راتله که نه، نو بیا ما اجازه وغوښتل که نه، خو د هغوی فرمان دا و چې بیا به مجلس سره کوو. او مجلس نور جریان به څه وایو که نه، چې دا څه خبرې سره وسولې، خو دغه خبره مو د هغه سره شریکه کړله، د امیرالمؤمنین صاحب سره دغه د مهاجرینو موضوع، دا د افغانانو وروڼو دا موضوع مو دغه سره شریک کړه. نو خیر دی مخکې هم دا اوازه ګډېدلې وه چې داسې آمادګي ورته نیول سوې ده که نه، خو دا د خپلې خولې چې هغه ویل ما یو کمیسیون ټاکلی دی د دې موضوع دپاره، ما یو کمیسیون ټاکلی دی. هغه کمیسیون کې تقریبا د امارت اکثریت دا وزارتونه پکې داخل دي، لکه داخله وزارت دی، خارجه وزارت دی، دفاع وزارت دی، کار و امور اجتماعي دی، صحت وزارت دی، زراعت وزارت دی. دا یو او په مشرۍ کې د حنفي صاحب چې هغه تاسو ته معلوم دي چې هغه اداري معین دی د ریاست الوزرا، دا کمیسیون د هغه په مشرۍ او په رهبرۍ کې تشکیل شوی. نو خپله که موږ وګورو د دې نامه څخه د تشکیله څخه هم دا معلومیږي چې دا د دې خلکو دپاره د دې افغاني وروڼو دپاره مکمله آمادګي هلته نیول شوې ده، چې فقط او فقط تر تورخم ور واوښتل. بیا به تاسو یو چا به درته ویلي هم یا به تاسو خپله تللي یاست که نه یاست تللي، دا سبا او بل سبا کې دا وروڼو ته یو 5 کسان راته ور واوړئ که نه، دې خوا چې راتلو بیا مو ولیدل که نه. نو هغه مجلس چې فارغه شو، بیا ما ته وویل چې تاسو لاړ شئ هلته په کابل کې دغه کسان دي، لکه د مهاجرینو وزیر صاحب مولانا عبدالکبیر صاحب دی، هلته رئیس الوزرا دی حاجي ملا محمد حسن صاحب او خلیفه صاحب. نو بیا موږ د هغه سره هم دا ملاقاتونه وکړل، د عبدالکبیر مولوي صاحب سره. هغه هم په همدغه شکل کې وویل، په همدغه شکل کې وویله چې آمادګي د هر نگاه څخه دا کمیسیون ټاکل شوی دی. د دې کمیسیون په ځای کې 12 کمیټې دي. بیا په دې ولایتونو کې د دې وروڼو دپاره شهرکونه تشکیل شوي دي، تقریبا 46 که 48 دغنې شهرکونه ورته په نظر کې نیول شوي دي. اسکان موقت چې ورته وایي چې تر تورخم ور واوښتل، موټر ورته ولاړ دی، کیمپ ورته جوړ دی، د دې ځای څخه عباري هغه کیمپ ته رسوي. هلته د صحت دپاره، د خوراک دپاره، د اوبو دپاره، د څښاک دپاره، حتی د مخابرات وزارت یې ویلي دی چې دلته د سیم کارټ هم تاسو یو غم وخورئ. نو هغو هم دا خبره وکړه چې دغه آمادګي دې وروڼو ته تر دغه حده پورې نیول شوې ده. انشاء الله تعالی هېڅ مشکل به هم دا خلک نه لري. دا مجلس د دې او کله چې رئیس الوزرا سره ملاقات و، نو هغه چې کومه آمادګي وښوله که نه، هغه رښتیا هم واقعیت دا دی چې هغه بیخي د شکر ځای وکړه. هغه ما دغو کسانو ته وویل ما چې کوم شی چې په کار کېږي، که د پیسو خبرې و دي هغه به زه راغلي وه چې داسې کمپیوټران په کار دي، د مامورین انتخاب په کار دی، خیمې په کار دي که نه. نو ما ورته ویل فقط و فقط ستاسو به غږ وي، خو ما به انشاءالله اجرا یې که نه. زه به دا عذر نه لرم که نه چې اوس د دې دپاره پیسې نشته یا دا شی نه پیدا کېږي، دا عذر به زما د خوا څخه انشاءالله تعالی چې نه وي. نو په کامله توګه باندې د آمادګي د دې افغاني وروڼو دپاره نیول شوې ده د تورخم اغاړې ته. موږ هم غوښتله، اصلي مهم ټکی دا وکړه چې د دې وروڼو ته دغه د امارت چې کومه آمادګي نیول شوې ده دا ورته ورسوو چې د دوی یو اندازه دا تشویش د
دلته 45 کاله تېر شوي دي 40 کاله تېر شوي دي طبیعي خبره ده یو اندازه تشویش به ورته یي که نه خو که دې ته نظر وکړو چې د هغه ځای څخه چې موږ راتلو او دا راتلل مو د اسلام په خاطر باندې وه افغانانو دا یو شجاعت یو کارنامه یو ډېر توریالیتوب یې وکړي که نه چونکې په ملک کې ابتدا یې د خلقیانو او د پرچمیانو څخه وسوله که نه هغه راله او په دې ملک یې دا مخور خلک چې وه که نه هغه د دوی په اصطلاحاتو ول زموږ ټارګیټ چې دی هغه ملا سید خان دی څوک دی مولا سید او خان دا واقعیت هم دی که نه هغه کسان چې ورک دي موږ تاسو په خپل کلي کې که نه هغه بیا چا نه دي لیدلي که کوم کسان چې پر هغه باندې یو 15 کسان راټولېدل یو 15 کسان یې د هغو خبره اورېدل منلې که نه دا یې د دې جامعې څخه ایستل بیا هغه د دوی د خپل هغه د لینن نظام چې بیا عملي هم داسې وکړه که نه روسانو ته اجازه ورکړه چې راځئ تاسو خبر یاست که نه دا مشران خو دلته ناست که نه کشرانو ته به لا نه معلوم روسانو ته دعوت ورکړي ببرک کارمل هغه دلته راغی دا ملک یې ټوله تر خپلې سلطې لاندې راوستی کړه په زور باندې که نه همدغه کسان وه که نه همدا چې اوس مهاجرین یادېږي که نه دا هم د دې په خاطر باندې که نه دوی وژله نه جایداد یې نه ځینې ضبطاوه تجارت خانه یې نه پر بندوله خپل کاروبار کوه که چېرې زراعت کشت و کشاورزي کولی شي هغه ته کوه که چېرته مغازه کوې دکان کوې هغه درته اجازه ده خو لیکن دا خلکو چې وکتل چې زموږ دین په خطره کې دی ماشومان چې غټان کېږي که نه هغه به د لینن په نظر باندې دا سوی هم د زموږ همسایه ملکونه دي چې په هغو کې هجرت و جهاد ونه سو همدغسې سوله که نه د دوی سوله که په افغانان الحمدلله دا هغه مسلمان او با غیرته با شجاعته با همته با اسلامه مسلمانان دي که نه چې دا یې برداشت نه کړل چې ستاسو تر سوري لاندې که موږ ته بیخي داسې په خره روانئ خو دا په خم په کار نه ده که دلته زموږ تجارت روانئ تر دې تجارت تېر شول تر مځکه تېر شول تر کور تېر شول تر هر څه تېر شول د دین په خاطر باندې دلته راله داسې خالي لاس راله که الله تبارک وتعالی بیا داسې یو کارسازه ذات دی چې د مور په نس کې ماشوم ته ورسولی شي کله چې دنیا ته راووتی که نه هغه ته بیا بعضې خبرې اسانه دي که نه خو البته د انسان د مسلمانه څخه دا غواړي چې دی به یوار یو قدم پورته کوي یو د غیرت آواز به کوي یو د غیرت او د دیانت قدم به پورته کوي فورا چې د اول قدم یې پورته کوي په دوم قدم کې د خدای تعالی جل جلاله کارسازي هغه بیا ورته رارسېدلې ده نو دا په دې ملک کې الحمدلله هر څه ورته آزاد وه دې خلکو ته که نه مهاجرینو ته که نه تعلیم ورته آزاد دا فرق یې نه کوه که نه چې دا مکتب کې په دې اسکول کې په دې کالج کې په دې یونیورسټۍ کې پاکستانی به سبق وایي که نه ولې افغانۍ به نه وایي دا پکې کې نه وه تجارت و مغازه مارکیټ هغه د دوی په مخ باندې آزاد و الحمدلله بیمارستان و اسپتال دا د دوی پر مخ باندې آزاد داسې یو ځای خدای پاک یو ځای شټاټوب یې ورکړي البته بل همت غیرت یې دا و دا د چا افغانان د چا د وژو بار نه دي ګرځېدلي چې یا سوال وکړي یا فقر وکړي یا په دې ځای کې چې کوم انصار دي نو بس رزق و روزي د دوی په لاس کې نه خپلې محنت وکړي چا به معماري شروع کړه چا به دکانداري شروع کړه چا به خیاطي شروع کړه یو مسلک د مسلکونو یې مخته واخیستی خپله حلاله روزي دا یې ګټل تر روز پورې دا اوسنی کوم مشکل چې راغلی دی مشکل به نه ورته وایي هلته مشکل و که هم هغه روسي نظام یا هغه د خلقیانو د پرچمیانو نظام هلته حاکم وای دلته دا مسله راغلې وای که نه نو بیا دا ډېر د افسوس خبره دا ډېر د افسوس خبره و چې موږ خو راغلي د کفر او د کفري نظام څخه و هغه اوس هم حاکم دی بیا په دې مابین کې دا 20 کاله چې د امریکایانو نظام امریکایي نظام دا بده به دا وایي که نه چې په دغه وخت کې که نه دې ملک دا فیصله کړې وای چې وروره تاسو به ځئ که نه موږ خو راغلي د دغه څخه نن خو که رښتیا سره ووایو که نه
دا زمینه د دې دپاره برابره ده چې په خپله یو تجربه مو لا هم وسوله که نه تر پخوا به مو د تجربه ډېره سوي که نه په ملکونو کې ګرځېدل د مالونو یو ځای بل ځای ته انتقالول تجارت زراعت صنعت په دې ټولو کې ستاسو نور بصیرت و بصارت مو نور الحمدلله زیات شو که نه نن خو داسې یو فضا جوړه ده که نه داسې نه چې زه د دې ځای څخه په حیثیت د یو مسؤول وایم که نه نو مبالغه کوم د ځان څخه تاسو ورسئ که افغانستان کې مهم شی د یو ملک دپاره دا امنیت دی امنیت دا معنا که نه که څوک هر کار کوي که مځکه لري پټۍ لري هغه ښه په امنیت ترسره کولی شي که څوک مغازه او مارکیټ دوکانداري کوي په ښه سوی که څوک یو صنعت و پیشه لري که نه هغه په خپل د امن په فضا کې ابراهیم علیه السلام چې کله د مکې مکرمې دپاره دعا کول رب اجعل هذا بلدا آمنا اولین شرط یې دا دی که چې د امنیت دپاره دعا کوي امنیت راغلی دی که نه سربره امیر د دې وخت چې دی که نه هغه الحمدلله تاسو یې پېژنئ دي که نه هغه یو څوک به یاد شي که نه هغه شیخ الحدیث و شیخ القرآن دی الحمدلله که نه یعنی مطلب یې دا دی چې زموږ دلته کومه عقیده را سره ده هغه عقیده حاکمه ده چې کوم نظام موږ غوښتونکی وکړو د کوم نظام دپاره چې بېحده شهیدان ورکول شول که چې موږ وایو چې د روسانو په وخت کې تقریبا 1.5 میلیون یعنی 15 لکه کسان شهیدان ورکول شول که نه دا هم د پولیو د پټي جنګ نه و که دا هم د دغه عقیدې او د اسلام او د کفر په مابین کې جګړه وه بیا چې د امریکایانو سره دا ډغرې ووهل شولې که نه او الحمدلله د خدای تعالی جل جلاله په فضل او د همدغه افغانانو د بچانو په همتو په شجاعتو په مردانګۍ نو تاسو ولیدل که دا موږ ستاسو مخکې خبره ده د مخکې تېره شول که چې الحمدلله هغه ډېر په ضلالت باندې د دې ملک څخه ووتل که هغه دلته زور ولیدی که د هغو مړي وسوله که نه د هغو ژوندي ونیول سول که هغو معیوب سوله د هغو جهازونه وویشتل سول د هغو ټینکونه وویشتل سوله که نه بالاخره ووتل که نو موږ هم دغسې نظام غوښتی که نه چې دغسې اسلامي عقیده په دې ملک حاکمې وي او اسلامي عنعنات و رواجات دا یي او هغه امیر هغه زموږ د خپل عقیدې سړی وي دا یې نه ګوره چې پښتون دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا افغان دی یا بلوچ دی هر څوک چې وښنه خو دغه زما او د ده عقیده به سړی وایي هلته بیا موږ کولی شو چې د دوی په سرپرستۍ کې د دوی په رهبرۍ کې بیا دا وخت په دې ملک کې تېر کړو که نه کې انفرادي ټولو کې اجتماعي که په دې دولت کې کار کوو که د دولت څخه خوښی بس الحمدلله نو اوس خو دا زمینه ټولو افغانانو ته دا زمینه برابره ده چې په خپل ملک کې سرمایه ګزاري کولی شي په خپل ملک کې یو پیشه مخ ته وړلی شي او په خپل ملک کې ښه په امن و په امان باندې وخت تېرولی شي دا خو کولی شي که نه بس چې دا شی دی چې امنیت راغلی دی او د کار زمینه برابره ده نو مال چې اول د خپل ملک څخه دې ته رالو که نه دلته خدای تعالی جل جلاله دا کښتۍ د رزق د روزي روانه کړل که و چې هلته ولاړه که نه هلته خو انشاءالله بیخي روانېدلی شي بیا حنفي صاحب یو شي ته خاص توجه کړې ده لکه څنګه تجاران د تجارانو دپاره یو پارک صنعتي د دوی د کارخانې د رسولو دپاره یو ښه مناسب ترین ځای هغه ورته په پام کې نیول شوی دی که او همدغه افغانان وروڼه چې ولاړ شي مال د دغه تورخمه څخه بیا تر کیمپه پورې دغه موقت کیمپ چې دی که نه بیا په خپلو ولایتونو کې دوی ته توزیع د مځکې الحمدلله حکومت دی که نه حکومت دی که نه داسې نه دی چې شی په وسه نه دی که نه ګرد افغانستان زموږ افغانستان ډېر پراخه منطقې لري که پراخه منطقې لري که نه او الحمدلله اوبه لري نو د هغه دپاره دا د مځکو توزیع حتی زما خیال په کونړ په کوم ځای کې به په کونړ او په ننګرهار کې دا توزیع د مځکو د افغانانو ته دا شروع شوې ده که او په ټولو ولایتونو کې به انشاءالله العزیز دا کېږي نو المهم دا دی چې د تشویش افغانانو ته باید تشویش نه وي
او دا یوه خبره درته رسول که نه تسلیت دپاره او بل چې ستاسو دپاره هلته کوم تصمیم نیول سوی دی کومه اداره تشکیل سوې ده که په هغه کې ما اکثریت افغانستان د وزارتونه چې راواخلي که نه د صحت پورې د مخابراتو پورې داخله خارجه دفاع دا ټول وزارتونه په دې کې او ټول متوجه دي که نه ځکه د امیرالمؤمنین صاحب د خوا څخه که نه خاص دې ته توجه ده که نه او دې ته امر دی که نه چې تاسو دې خبرې ته خصوصي توجه کوئ نو نور خلاصه یې دا ده که نه تشویش اول نو الله تبارک وتعالی زموږ مددګار دی چې راغلو هم په یو نیت راغلو چې ځو بیا به په یو نیت باندې ځو هلته انشاءالله خپل حلال روزي او دا خپل ملک دا ملک په څوک رابادوي روسان موږ نه پرېږدو هغه وایي چې موږ ملک دې رابادوو موږ دا ستا ابادي نه غواړو خو داسې خرابه دي خو ته دې پکښې نه امریکایان نه پرېږدو هغه وایي زه ملک آبادوم زه د آبادۍ دپاره راغلی یم زه داسې پیشرفته ملک یم که خو بیا موږ ورته وایي چې موږ دغه خرابه دا ستا تر ابادي زرواره خوښه ده که ته دې نه یې که نه بل د اخر چې روسان یې را جوړ نه کړي خلقیان پرې نه پرېږدو او دا ښه کار کوو یعنې دا کار مو د ستاینې وړ دی که نه چې په روسان هم نه آبادو په امریکایان هم نه آبادو په اروپایانو په انګریزانو هم نه آبادو دا مو ښه کار دی که نه ولې دا چې اوس هم زه نه ورځم بیا هم نه آبادوم په خپله هم کار نه کوم بل هم نه ورپرېږدم که نه دغه ځای کې فکر کوم چې سره اشتباه به یې که نو افغاني وروڼه چې دلته راغلي دي دغه پیغام د همدې شټېله څخه تاسو د خپل هلته خو مشران یاست د خپلو کیمپونو ته ورسوئ که او حسن اتفاق دا دی حسن اتفاق دا دی چې نن یو ډېر قوي هیئت تاسو به شاید په جریان کې یاست یا به نه که نه نو یو څه د تیاري د لاسه جهاز د لارې څخه اسلام آباد ته به اوس رسېدلي یا به رسېږي او څه وجه دا موږ تشریفاتو موټر ولېږل تورخم ته پر دې لار را روان دی دغسې به یې مولوي صاحب او که مبالغه کېدله غږ کوه که د مبالغې مجلس نه دی د حقایق به سره وایو که ورسېدې د هیئت تقریبا 14 که 15 کسان دي او د امارت په سطحه را روان دي لکه دا څنګه چې هلته کمیسیون ټاکل شوی دی که نه دا وفد هم دغسې الحمدلله ښه وشن وفد دی چې را روان دی که نه او په دې نورې موضوعات به ورسره مطرح کوي که نه خو اساسي ټکی به دغه یې که او دغه چې راسي انشاءالله العزیز فایدې پکښې کې دي یو میکانیزم یو طرز العمل یو طریقې کار دا به سره جوړ شي که نه یو کار چې په نظم په ترتیب باندې یې او د مشران پکښې کې دخیلي په هغه کې به انشاءالله العزیز د تشویش بیخي خبره نشته که هېڅ شی نشته که نه بس د تشویش خبره مطلب یې دا دی که نه چې تشویش خبره به نه وي که نه بلکې چې ولاړ سي کوم کسان زما امید دی خدای تعالی جل جلاله ته چې همدا به وایي کاش یې 2 کاله پخوا راغلي وای که د دې ملک ته ورسېدې خپل ملک خپل حکومت خپل نظام اگر چې دلته موږ ما ورته وویل چې آزادانه شپې مو تېرې کړې دي که نه موږ شکایت نه ځینې لرو که نه البته خپل ملک چې خپل خاوره وي او خپل ملک وي او خپل حکومت وي خپل اداره وي د هغې خوند به بېل دی نو بس دغه پیغام موږ د دغه اشتېره څخه که نه د دغو افغانانو ورونو په توسط باندې چې دلته سپین ږیري راغلي دي علما به پکښې کي او مشران د کلو پکښې کي دي د دوی په توسط باندې دا پیغام موږ ټولو مهاجرو کیمپونو ته رسول غواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا چې هلته کورونه نشته دا خبر تاسو چې هلته کورونه نشته انشاءالله تعالی چې دا کومې کیمپونه چې دوی ورته جوړ کړي دي
او په کمپو کې دوی ښه ازادانه پراخه ژوند کولی شي. بل هلته په دا کورو کلي کې بعضې داسې مالداره خلک دي هغه پیشاپیش دا اعلان مخکې کړی دی که نه چې دا مهاجرین راسي موږ د ځای په جوړولو کې مرسته ورسره کوو او که فلحال ځای لرو په هغه کې د دوی سکونت تر هغو چې د دوی خپل یو کاروبار برابروي او امید دی چې دا ټوله عمارت ورسره کوي چې د دې ځایه په موټرو کې انتقالوي بیا دلته داسې موقت چې کوم ځای دی هغه ورته کوي د خوراک څښاک دپاره بیا د دغه ځای څخه نور کیمپونه دي چې شپږ څلوېښت اته څلوېښت د شهرکه په نظر کې نیول شوي دي هلته یې تېروي که نه امید دی چې په دې باره کې به هم دا مسلمانان هم تاجران الحمدلله تاجران څه که نه خپل عمارت اسلامي په دې کې کومک ورسره کوي انشاءالله. نو پوه شولې دا شهرکونه چې په نظر کې دي اوس یو څوک دی که خپله په وطن کې مالداره سړی دی نو هغه چې دغه ځای څه وروړي سیده خپل ځای ته ځي او دا چې دا شهرکونه چې په نظر کې ورته نیولي دي دلته اوسېږي که نه ازادانه اوسېږي که نه او انشاءالله د دوی دپاره د هر شي غم خوړل شوی دی که نه په آینده که ده بیا چې مځکه ورکړي که نه د مځکه چې ورکړي که نه دغه مسلمانان او خپل حکومت د عمارت اسلامي هغه تر خپل حده پورې خپل وس ورسره شریکوي. پاکستان کې د جایدادونو دي چې دوکانونه دي حکومت د پاکستان مطلب هغې سره خبرې اترې شوي چې دا مطلب هغې ته محفوظ پاتې شي او هغه کې یا اول خو موږ په دا حکومت باندې دا عقیده ده چې انشاءالله د اعمال به نه ضایع کېږي د اعمال بل دا هیئت چې راغلی دی که نه زموږ خو ما درته وویل مهم ټکی دا و چې دا مهاجرینو او افغانانو وروڼو ته دا پیغام ورسوو چې ستاسو لپاره دغه آمادګي تر دغه حده نیول شوې ده کوم هیئت چې راغلی دی که نه او میکانیزم به جوړوي که نه نو هغه په دغه باره کې جوړوي د چا به پر ده قرض باندې پر چا باندې به د ده قرض وي د ده به پر چا باندې قرض وي او دلته بې جایدادي یو کارخانه به وي که نه په همدغه باندې به انشاءالله تعالی دواړه ملکونه یو اتفاق باندې یو طرز العمل یو میکانیزم جوړوي په هغه باندې عمل کېږي انشاءالله امید دی چیز شی به نه ضایع کېږي. پاکستان کې خو تاسو وکتل چې ACC کارډ هولډرز خلاف اپریشن جاری دی خلک بالجبر بې دخله کېږي په پښتونخوا کې تر اوسه پورې تاسو ته داسې پته لګېدلې ده چې په پښتونخوا کې به هم د ACC کارډ هولډرز خلاف اپریشن شروع کېږي یو پوینټ په پام کې وساتئ چې دلته یو کیمپ جوړ کړی شوی دی او هغه د ډیپورټیز لپاره جوړ کړی شوی دی یعنې کیمپ د وړاندې نه تیار شوی دی نو داسې څنګه اندازه اخیستل شو چې په پښتونخوا کې هم بالجبر د بې دخلي چې کوم دی نو هغه په پایپ لاین کې دا یا کېدی شي هغه زموږ ملګری شاهدالله سوسو هغه پرون چې دلته د یو مشر سره ملاقات کړی و هغه موږ ته ویل شوي دي د پولیسو مشر موږ ته ویل شوي چې په پښتونخوا کې تاسو دې کار ته لاس مامور شو دې کار پرونۍ خبره چې را رسېدلې ده واپس تللی دي او بیا په څومره کیمپونه هلته فعال شوي کیمپونه خو تقریبا داسې احصایې به دا وي چې که نه 80,000 کسان به هلته تللي وي او بس په دغه کیمپونو کې دي که نه که دوی خپل وطن ته ډېر کسان بیا د خپل وطن کې کار لري که نه هلته یو قریب و یو دوست لري که نه هغه یې دعوت ورکوي که نه وایي راځئ خپل کور ورسره نیمایي کوي خپل کور ورته اخلي که نه او که نه یې کوم کسان چې پاتې دي د هغه دپاره عمارت اسلامي دغه شهرکونه یې د دغه دپاره جوړ کړي دي تر څو چې د دغه په کار جوړېږي چې دا کومې ستونزې جوړې دي که نه د مهاجرینو والا دا چې روان دي ډېر کسان دي نو دې کې اوس پاکستان یو دا تور لګوي چې هلته په افغانستان کې ټي مرکزونه دي دا پناهګاهې دي او مطلب دا دی چې لکه هلته افغان حکومت پناه ورکړې دی هلته راځي پاکستان کې بریدونه کوي دې باندې تاسو څه وایئ یا خو ستاسو خپل مشر چې کوم دی خبره دې سره کنه حافظ صاحب تاسو چې د تشویش خبره نشته دی متقي صاحب نظاماني صاحب سره چې کله ملاقات کړی دی پرون بله ورځ نو هغوی د تشویش اظهار کړی دی یو خو په ډیپورټیشن او بل د یو څو ادارو په هکله هغوی په خصوصي توګه د تشویش اظهار کړی دی چې افغان چې کوم کډوال دي هغوی سره مطلب د میس ټریټمنټ خبره کوي متقي صاحب اوس په دغه کمیسیون کې خپل متقي صاحب داخل دی په دغه کمیسیون کې نه دی په دې کمیسیون کې تاسو د کمال داخله وزارت
خارجه وزارت او د مخابراتو د صحت وزارت کار او امور اجتماعي شهرسازي دا ټول پکې کې داخل دي کنه ظاهره به خامخا یو څه خبر راځي د اول وهلت کې نه وي د اول وهلت کې چې دا خلک ځي دا خلک بېچارهګان خپله وایي 40 کاله مو تېر کړي دلته بعضې یو مرحله چې شروع کېږي د اوله مرحله لږ ګرانه یې سخته وي که نه مشکلات ظاهره مري خو انشاءالله تعالی د دغه مشکلاتو د حل لپاره بیا یو کار کېږي هغه حل به انشاءالله سره وکړي یو خبره دغه دی کوم خلک چې کاروباري دي جایدادونه لري وسایل لري کارخانې لري دغه ته یو سوال دوی نه وکړه چې په دې رابطه باندې پاکستان حکومت به څه پالیسي جوړوي او بل څه بې نوبتي ده 2 کاله غواړي چې دا 10 لکه ځي اوس 200 کورنۍ ځي دا باید کم از کم د ورځې 3000 کورنۍ راشي دا ورور یو خبره کوي چې د مهاجر ډېر دي وخت کم دی که ما درته وویل چې دغه هیئت نن راغلی دی نن سره رسېدلی دی څه په لار دی چې موږ خپل موټران هلته مخې استقبال ته ورغله که نه تشریفات او مسؤلین دغه ځینې کار چې دی که نه هغه چې د پاکستان د حکومت سره شریکي د همدغه دپاره راغلی لا یو قوي هیئت راغلی دی الحمدلله په پراخه پیمانه باندې همدغه خبرې دغه میکانیزم طرز العمل هغو ته د مهاجرینو اوس د مرور وویل که نه څوک کارخانې لري څوک فابریکې لري صاحب جایداد اخیستي همدغه مسلې ورسره شریکوي انشاءالله تعالی امید دی د حل لار به راوځي دلته د هسپتال ازادي او هر قسم ازادي افغانانو ته وه او تاسو دا تسلیم ورکړه چې هلته هم هر قسم ازادي وي خو ډېر افغانان داسې ګڼي چې هلته د جینکو په تعلیم باندې بندیز دی او دلته هغه هلکان چې په پاکستاني نصاب یې ویلو هغه نصاب خو باندې نه وي نو دې حوالې سره څه وایي دا دا پوښتنه کې خو براې راست دې سره قانون ساتي چې افغانان دي او د هغې جینکې حضرت دوه خبرې دي دا تعلیم خبره تاسو کوئ کوم چې څومره چې هغه ضرورت دی فلحال لپاره د جنکو تعلیم به هم کېږي تر هر چا اسلام او مسلمانان تعلیم ته اول مرتبه ورکوي که نه موږ او ستاسو دین چې هغه 15 آیات اول نازل شوي دي اقرأ تلاوت وینا لوست وربك الذي اکرم اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم به په دې 15 وړو آیاتونو کې تعلیم او قرائت لوست دا دوه واړه مکرر ذکر شوي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کوم په دنیا کې یو تحول یو عالمي تحول راوستي کړه هغه هم د تعلیم په زور باندې وکړه که څوک وایي دا تر اصلي زور د تعلیم وکړه د تعلیم خو آزاد دی خو البته هغه طرز د تعلیم هغه کې به لږ وخت کېدی شي واخلي که نه اوس مثلا کوم چې ضرورت دی که نه همدا سالونو کې چې تاسو ناست یاست دا زموږ د پاسپورت د ورکولو دغه دی که نه پاسپورت دی په دې کې زنانه او نارینه دواړه کار کوي که نه په همدغه سالون کې تاسو ناست یاست که نه د زنانهو دپاره زنانه کارمندانې دي که نه د نارینهو دپاره نارمندان په عمومي په کونسلګرۍ کې چې د زنانهو کار راځي که نه زنانه پر کوم لار باندې راځي د هغې څه پوښتنه کېږي هغه ورو د زنانې موږ لرو چې هلته خپل مقررې دي که نه دا رقم په پولیسو کې لري دا رقم په صحت دغه کې بخش کې لرو که نه دا خو اوس وروره فی الحال شروع دي که نه نو دا یو چې د تعلیم خبره تاسو وکړه او موږ چې دا کوم خلک واپس دي هغې سره موږ خبرې اترې کوو زیات خلک هم په دې خبره دي چې موږ ته بدل کې د تعلیم زموږ د سلسله به منقطع شي هغه زنانه دي او هغه ماشومان دي هغه هلکان دي او هغه جینکۍ دي دې مطلب دا یو ډېر غټ تشویش خبره ده څوک وګړي کوم واپس د دې لپاره تاسو ما ورته وویل دا به انشاءالله تعالی دغه تشویش وي هم راپسې که نه که دې حده پورې اوس هم هغه عملي کار کې چې کوم زنانه په کار دي هغه شته او د هغه دپاره تصمیم انشاءالله نیول کېږي دغه تشویش د دوی نه کوي قدرمن سي عزتمن سي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته